دوه تنه افغان محصلین چې د جنرال رازق له لوري په متحده عربي اماراتو باندې خرڅ سوي وو بیرته راخوڅي سول. دغه دوه تنه محصلین هغه وخت متحده عربي اماراتو ته سپارل شوي وو چې کله د عربي متحده اماراتو ډیپلوماتان قندهار ته راغلي وو. په هغه وخت کې جنرال رازق د دغه ډیپلوماتانو چوکیو لاندې بمونه ایښي وو. د عربي متحده اماراتو دغه ډیپلوماتانو غوښتل په قندهار کې سترې برقي پروژې پر لاره واچوي چې له بادي برېښنا څخه نیولې تر سولري برېښنا پورې مهمې پروژې په لار واچوي. خو دغې چارې د جنرال رازق او د هغه د ملګرو ګټه له خطر سره مخامخ کړې وه چې د میداني هوایي د جنراتورو د تیلو قرارداد یې له لاسه ووت او په دې توګه یې خپله ګټه له لاسه ورکوله. نو کله چې دغه ډیپلوماتان قندهار ته رارسېږي د دوی له لوري ورته بمونه ځای په ځای شوي وو د چوکیو لاندې چې د دوی په رارسېدلو سره دغه بمو ته انفجار ورکړل سو او دغه عربي ډیپلوماتان په دغه پیښه کې ووژل شول. وروسته یې دغه دوه نفره بېګناه محصلین عربي متحده اماراتو ته ورکړل چې ګواکې دغه دوه کسانو دغه پلان ترتیب کړی و او دغه عمل یې ترسره کړی و. له دې وړاندې د قندهار پوهنتون یو بل محصل شهید بشیر احمد ریان هم د جنرال رازق له لوري نیول سوی و او په ډیر سخاوت یې په شهادت رسولی و. سهار می چې کله د دې ځوانانو د خلاصون او د لغړزن رازق د افغان ځوانانو په سر قاچاقي تجارت خبر واورېده وجود می ولړزېد. زموږ زړه ته رانږدې هیوادوالو په سرونو په 2 لسیزو کې چې کوم تجارت او وحشت ترسره نه سو د واشنګټن او نیویارک د ساتنې لپاره یې قرباني کړل. د قدرتي جزایرو د خاوندانو او اشغالګرو په ډالرو مستو د افغان ولس قاتلینو خپلو بادارانو لپاره د افغانانو وینې په ارزانه او بې ارزښته توګه خرڅې کړې. لغړزن رازق دوستم او د دوی د همکارانو پاکستان ترمنځ څه فرق و؟ رازق او دوستم هم افغانان په امریکا او دوبۍ وپلورل او پاکستان هم هغلته ورغلي افغان مهاجرین هم دا ډول پاکستان ته تښتېدلي عرب مهاجرین په امریکا باندې وپلورل. که موږ په دې مسله کې پاکستان ملامتو نو هغه دوستم چې په سلګونو زرګونو طالبان یې امریکا ته لاس تړلي تسلیم کړ ولې د یو افغان په حیث دلته پاتې و چې خپل افغانان یې امریکا ته وسپارل. همدا ډول رازق داسې کار چې تر یو څو بېګناه افغان محصلین یې په متحده عربي اماراتو باندې خرڅ کړي وو. دوستم په زرګونو مجاهدین په دشت لیلې کې په کانتینرونو کې شهیدان کړل او هغه مهم مشران یې بادارانو امریکایانو ته ورکړل چې امریکایي دوستم ته په مقابل کې په لکونو ډالر ورکړل. رازق د دې ترڅنګ چې دغسې کارونه یې کړي وو په زرګونو ځوانان یې د تورو خاورو بندیوانان کړل چې حتی تر ننه پورې یې د قندهار په شګلینو دښتو کې د هغوی یوازې هډوکي د لاس ګړۍ او یا چېرته سولیدلې جامې پیدا سي. د دغه بندیوانو کورنۍ تر اوسه پورې انتظار کوي. په ځانګړې توګه ځورېدلې میندې یې د لارې راتګ څاري او د دشت لیلې زرګونو مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته رسېدلي وو. همدغه دوستم په دشت لیلې کې 10,000 انسانان ووژل. 10,000 انسانان یوازې په خوله یادېږي خو هیڅ چا هم دوستم محکمې ته راکش نه کړ. د نړیوالې جنګي محکمه چې هغه څوک چې په نړیواله سطحه یې جرمونه ترسره کړي وي مجرم محاکمه کوي خو دوستم یې محاکمه نه کړ. د نړیوالې محکمې په منشور کې 6 جرمونه دي که 5 جرمونه دي چې د هغې له جملې څخه یو هم د بندي او اسیرانو وژل دي. دوستم همدغسې وکړل. ورته تسلیم شوي طالبان یې شهیدان کړ خو نړیوالې محکمې تر اوسه په دې اړه غږ هم نه ده کړی چې ولې 10,000 انسانان شهیدان سي. حال دا چې دا د نړیوالې محکمې په منشور کې په ډېر واضحه توګه لیکل سوی ده. د هغه 5 جرایمو څخه یو هم د هغه جرایم دي چې د جنگ په جریان کې ترسره کیږي او دغه جرم د بندیانو د وژلو جرم ده. خو نړیوالې محکمې په دې غوږ هم نه رپوي ځکه دغه کار د امریکا په مشوره ترسره سوی ده او امریکا چې څه کار کوي هیڅ څوک هم حق نه لري چې د امریکا سره محاسبه وکړي. خو که په یو بل غریب هیواد کې ډېره کوچنۍ پیښه رامنځته کړي حتی د کلونو تیر شوي پخواني جنګي جرمونه راسپړي
او د هغه کسانو هغه نسل په دې جرم باندې متهموي چې تاسې دلته جنګي جرمونه کړي دي، بندیان مو وژلي دي، خو دغه 10,000 انسانانو په حق کې هېڅکله هم غږ ونه کړ. همداسې د قندهار په ریګونو کې تر 11,000 پورې انسانان وژل سوي دي، چې زیاترو ته اوس هم کورنۍ په دې تمه دي چې ګواک یې رابسي. دلته هر وخت وحشت وشو او داسې کړنې به نه یې پاتې چې د اشغالګرو ځواکونو خپله یا د هغوی د کرایه شوي افغانانو له لوري چې ډالر یې ورکول په دې ځورېدلي ولس نه وي ترسره کړي. دغه دوو زلمیانو ته وګورئ او په څېره کې یې درد ته دقیق شئ. دوی په تمه 7 کاله میندې په دې تمه وي چې چیرې به وي، دوی باندې به څه حالات تېرېږي. دوی به په دې تمه وو چې پوهنتون ته یې لېږلي وي، زده کړې به وکړي او آینده به یې جوړه شي او بیرته به پوهان او په داسې حالات کې راستانه سي چې زده کړې به یې کړي وي او د ټولنې یو درد به دوا کړي. رازق له غړزن او د دوستم وحشیانو د خپلو بادارانو په ملتیا د مدرسې سره که د اسلام تر نامه لاندې خپله دښمني وپاللي، خو پوهنتونونه یې هم همداسې نه وو پرېښي. په پوهنتونونو کې هم داسې افغانان چې هغه د ویښ ضمیر احساس لرونکي وو په څو کمو پیسو یې خپل بادار ته وسپارل. دغه ډول وحشتونه باید مستند شي او راتلونکي نسل ته د ثبوت په توګه وړاندې شي، ترڅو بیا هیڅوک هم یو خاین ته د اتل په نظر ونه ګوري. د 11,000 انسانانو ژوندي ورکول دا ډیر یو ستر جرم ده. که بالفرض دغه 2 ځوانان خپل بچیان یا خپل ورونه وبلو، نو څه حالات به مو؟ که چیرې مو ورور یا زوی یا بل کوم یو نږدې خپلوان په داسې توګه له پوهنتون څخه ورکېږي چې نه یې د مړي پته وي نه یې د ژوندي پته وي، حتی کېدای شي دوی ودونه هم کړي وي او هغه ښځې ورته په تمه ناستې وي، خو د هېڅ پته هم نه لګېږي، نه یې په مړو کې حسابولی شي او نه یې په ژوندیو کې. که مړ وي خو واضحه ده، خو دا د مړ شو په قبر کې ښخ هغه کوم مراسم چې وي هغه ترسره کېږي. خو دا ډیر یو ځورونکی او دردونکی حالات ده چې یو څوک په دې تمه چې نه یې مړی معلوم وي نه یې ژوندی معلوم وي او هره ورځ دې دا انتظار وي چې په ده به اوس څه تېرېږي، په کوم حالات کې به وي، مړ به وي که ژوندی به وي. د کورنۍ غړو ته به یې رواني او ذهني تکلیفونه پیدا شوي، په تېره بیا مور ته څومره به یې زړه دردېږي، څومره به یې زړه دردمند و. سبحان الله. هغه شاعر څومره ښه وایي، اشرف د مخلوقاتو په خپل منځ کې داسې مړه کړل چې سپو یې هم ترې واخیسته عبرت ابوالحسنه. سبحان الله. انسان څومره دومره ظالم کېدلی شي چې یو څوک په داسې حالات کې چې پوهنتون ته تللی مور او پلار یې په دې تمه وي چې بیرته به له علم سره راستون شي، خو هغه په داسې حالات کې ورک شي چې نه یې مړی معلوم وي او نه ژوندی.